د مزار شریف ښار د څلورمې ناحیې د اوو ښوونځیو د شاوخوا 1000 تنو زده کوونکو ترمنځ د سیرت النبي ازموینې سیالۍ د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د دغه ولایت د پوهنې ریاست په همکارۍ ترسره شوه. د یادې ازموینې له ترسره کېدو څخه موخه د اسلامي ارزښتونو پیاوړتیا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له سیرت سره د زده کوونکو آشنا کول دي. در حدود 1000 جلد کتاب توزیع شد، کتاب سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، و هدف از برگزاری مسابقه قسمی که شما میفهمین آگاهی و بیداری جوانان هست که از سیرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم شناخت حاصل بکنن. مسابقه بیشتر تمرکزش به خاطر آگاهی جوانان است. ورته مهال په دې ازموینه کې ګډون کوونکو ځوانانو له دغه ډول پروګرامونو هرکلی وکړ او دغه کتاب لوستل د اسلام د ستر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ژوند څخه د خبرتیا لپاره یو ګټور ګام وباله. خیلی فایده داره و دیگه با سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم با احوال زندگی از او ما آشنا میشیم. باید خیلی کسایی را بخوانه و امتحان بده. اگه درست خوانده شود بسیار زیاد مفید است برای جوانان، بسیار زیاد، حداقل بسیار جوانان فکر خود اگر به این کتاب مشغول بسازن خیلی مفید است برای. د یادونې وړ ده چې د دې ازموینې د پایلو له اعلان وروسته به د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د یادې سیالۍ په 15 غوره ګټونکو باندې بېلابېلې ډالۍ وویشل شي.